د حجاب په اړه د جاوید امرخیل تازه خبرې او غبرګونونه دا چې مجید قرار او عصمت قانع ترڅنګ نورو څه ویلي. جزئیات یې همدغه ویډیو کې راسره وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مشهور حماسي سندرغاړی جاوید امرخیل د حجاب په اړه یو پوسټ کړی و چې د افغانانو بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی و. که څه هم امرخیل په خپل تازه پوسټ کې لیکلي: درنو خویندو، کوم پوسټ چې ما د حجاب په اړه کړی و، ډېری خویندې ورونه پرې خوابدي شوي یاست، خو زما هدف دا نه و چې له کومې ډلې مې ملاتړ کړی دی یا د هغوی غوښتنې پر تاسې عملي کول غواړم. نه، داسې نه ده. حجاب شرعي حکم ده. ما له حجابه یادونه کړې ده. د نقاب خبره مې نه ده کړې. باقي که عملي کوئ یا نه یې کوئ، هغه ستاسې خپل دین ایمان. بیا هم که زما په پوسټ خوابدي شوي یاست، زه له ټولو خویندو میندو بخښنه غواړم. مجید قرار یې په اړه لیکلي: امرخیل د افغانستان بلبل دی. د هغه غږ، څیره، هنر او د شعر انتخاب زموږ د ملي حماسي ژوند تمثیل دی. د لومړی خو دا چې تاسې له هغه د مفتي، سیاسي رهبر او فیلسوف تمه مه کوئ. هغه په هنر کې یوه غیر عادي څیره ده، خو په عادي مسایلو کې یو عادي پښتون دی او باید د خپلې خبرې د تشریح فرصت ورکړل شي. دلته هغه د حجاب خبره کړې ده، د نقاب یې نه ده کړې. د حجاب په اړه خو د 99% پښتنو او مسلمانانو خبره همدا ده. البته دا چې فضا تر پنجه ده، د خبرې ډېر سیاسي اړخ اخیستی. بیا که دا خبره بالکل غلطي وګڼو، د هغه هنري احساسونه د هغه په یوه خبره هیرول او په اوبو لاهو کول ناسم کار دی. نقد په انصاف کوي، ګیله ورڅخه وکړئ، خو د شخصیت او هنر حرمت یې وساتئ. البته په هنر کې امرخیل بې جوړې دی او د بې جوړې هنرمند قدر یې باید وشي. عصمت قانع لیکلي: د جاوید ګناه څه ده؟ خو ښه یې ویلي دي چې د حجاب ملاتړ کوم، نقاب نه پیژنم. افغانان همیشه په فرهنګي لحاظ محجوبه، پوښلی او حیاناک خلک دي. جاوید هنرمند دی او بیا د خپل وطن د کلتور سفیر دی. د جاوید په ځاځیو، منګلو، څمکنیو، مقبلو او صبریو کې نه چادري شته، نه غربي توره تهکاوي. هلته افغاني پړونی حجاب دی، افغاني ټیکری حجاب دی. هغه د افغان ټیکري ملاتړ کړی دی. ستاسې په نظر یې کفر کړی دی. خدای دې سزا درکړي. خو یو شمېر نورو بیا هغه ته غوسه دي چې ولې یې د طالبانو له دریځ څخه ملاتړ کړی دی.